نن په یو مرکه کې لوبډل مشر اصغر افغان وویل دوهم ځل کپتاني کول یو ستر چیلنج دی خو دا چیلنج په سر سترګو قبلوم. اصغر افغان وایي دا چې د کرکټ سیالیو لپاره د تمریناتو لپاره تر ټولو مهم خپلمنځي لوبې کول دي نو دوی هم دا ځل د کمپ بڼه تغییر کړې ده او په همدې ترتیب یې ډېرې خپلمنځي لوبې وکړې او هم یې په هند کې له ځای لوبډلو سره سیالۍ ترسره کړې. اصغر افغان د خپلو خبرو پر دوام وویل چې د غوراوي کمیټې له لوري ټاکل شوي 18 یا هم 20 لوبغاړي چې کپتان او روزونکي ورسره هم نظره دي دوی به د روان کال په 20 اوریزو سیالیو کې مسلسل ولوبیږي. څوک به راتلونکي کې د افغانستان یو ښه 20 اوریزه لوبډله جوړه شي. اصغر افغان د آیرلینډ لوبډلې ته په اشاره وویل چې د بشپړ غړیتوب لرونکي لوبډلو کې هیڅ داسې کمزوري لوبډله نشته. د هغه پر وینا په 20 اوریزو سیالیو کې داسې وړاندوینه نشو کولی چې دا لوبډله کمزوري او یا هم دا لوبډله قوي ده بلکې لوبې ته به یې ګورو. اصغر افغان د آیرلینډ سره د سیالیو په اړه وویل چې دوی دلته په ګریټر نویډا کې د آب و هوا او ویشتنځای سره په بشپړه توګه بلد دي او کولی شي چې لوبډله په زړه پورې سیالۍ ترسره کړي. د افغان پر وینا د آیرلینډ سره د سیالیو کولو هدف یې راتلونکی نړیوال جام او آسیایي جام ته تیاری نیول دي څو په دې ترتیب یو ښه لوبډله جوړه کړي او په یو ښه پلان خپل سفرونه ترتیب کړي. د یادونې وړ ده چې سبا ماښام د افغانستان په وخت 7 بجې به د آیرلینډ او د افغانستان ترمنځ لومړی 20 اوریزه لوبه په ګریټر نویډا ښار کې ترسره شي. نو دا اوس زموږ د نن ورځې راپور چې تاسو سره مو شریک کړ. د نور راپورونو دپاره زموږ دغه چینل سره هرومرو سبسکرایب کړئ. من رضا ته الله مو مل شه.